السلام علیکم دوستانو د واده په ګټو باندې خبرې کوو. ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ، د ګونګرو نشان ووهئ. دوستانو د واده په ګټو باندې خبرې کوو چې واده کومې ګټې لري. اول دا چې واده ذهني فشار کموي. د جاپان د یوکوهاما پوهنتون څېړونکي وایي مشروع جنسي اړیکې د اکسیتوکسین هورمون کچه لوړوي. دغه هورمون د مینې هورمون په نوم پیژندل کیږي چې د زړونو د نږدې کېدو او باور په برخو کې مرسته کوي، چې په نتیجه کې له بېځایه اندېښنو میرمن او خاوند ژغورل کیږي، او همدا لامل دی چې د ذهني فشار مخه نیسي. هم د زړه د حملې مخنیوی کوي. روغتیا پالان وایي چې جنسي روغتیا له جسمي روغتیا سره برابره ګڼل کیږي. یو شمېر د لوړ عمر کسان بیا په دې باور دي چې ښایي د جنسي اړیکو پر مهال یې زړه ودرېږي، خو څېړونکي موندلې چې په منظمه توګه مشروع جنسي اړیکې د زړه له درېدو سره هیڅ تړاو نه لري. ان دا چې جنسي اړیکې د زړه د درېدو یا سکتې په مخنیوي کې مهم رول لري. دریم، واده وزن نورمال ساتي. څېړنه وایي چې د مجردانو په نسبت د متاهلو د چاغېدو چانس ډېر کم وي. په هر ځل جنسي اړیکو کې تر 15 کالوریو پورې سوځېږي، چې د انسان د وزن په نورمال ساتلو کې د ورزشي حرکتونو په څېر ګټه لري. څلورم، د وینې په فشار ښه اغېزه لري. ډاکټران وایي مشروع جنسي اړیکې د وینې فشار په ټیټېدو او د فشار په کمېدو کې مهم رول لري. هغه کسان چې په منظم ډول جنسي اړیکه ساتي د هغوی د وینې فشار نورمال وي. ان د ژوند د ملګري په کې نیول هم په ښځو کې د وینې فشار د ټیټېدو لامل کیږي. پنځم، پر ځان باور ډېروي. هغه کسان چې د ژوند په چارو کې له ستونزو سره مخ دي او ان نشي کولی چې ډېر عادي چارې هم په ښه توګه ترسره کړي، نو ورته پکار ده چې واده وکړي. د څېړنو له مخې مشروع جنسي اړیکې پر ځان باور پیاوړی کوي. ان هغه کسان چې پر خپل نفس ډېر باور هم لري، هغوی هم د ښه احساس لرلو لپاره مشروع جنسي اړیکې دې ټینګې کړي. د سرطان مخنیوی کوي. د روغتیا پالانو له نظره هغو کسانو چې واده یې کړی په عمومي توګه د ښه روغتیایي بیمې لرونکي دي، او هغه نارینه چې عمر یې له 13 څخه تر 40 کلونو ترمنځ دی. مشروع جنسي اړیکې د عمر په راتلونکو کلونو کې د پروستات په سرطان اخته کېدو امکان راکموي. همدارنګه د مشروع جنسي اړیکو په وسیلې د سر درد په ګډون یو شمېر دردونه ښه کېږي. دوستانو، که دا معلومات ستاسو خوښ شوي وي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، د ګونګرو نشان ووهئ چې موږ تاسو ته نورې هم دغسې په زړه پورې ویډیوګانې جوړې کړو.